مشهوري ټیک ټاکرې حریم شاه د مفتي کفایت الله غلطه او فحاشه ویډیو وایرل کړې ده چې په سوشل میډیا د طوفان په شان خپره شوې ده. د حریم شاه او مفتي کفایت الله همدا غلطه ویډیو موږ ته هم لاسته راغلی، نو ومغوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. ملګرو، که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو ګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، حریم شاه خو به تاسو ډیره ښه پیژنئ چې یو پښتنه پاکستانۍ ټیک ټاکره ده چې په سوشل میډیا ټیک ټاک، یوټیوب او فیسبوک باندې بلا مینوال لري، او وخت ناوخت د پاکستاني سیاستدانو همداسې سکینډل ویډیوګانې خپروي. اوس داسې ویل کیږي چې همدې حریم شاه د مفتي کفایت الله هم داسې یوه سکینډل ویډیو وایرل کړې ده، او د سوشل میډیا کارکونکي یو بل ته لیږي او ورسره لیکي چې دا د حریم شاه او مفتي کفایت الله سکینډل ویډیو ده. خو کله چې موږ دغه ویډیو پوره په دقت سره وکتله نو په دې کې ښکاري چې دا مفتي کفایت الله نه بلکې د هغه په شکل باندې یو بل کس دی چې په باتروم کې ناسته فل ځان یې بربنډ کړی دی او په سوشل میډیا له حریم شاه سره خبرې کوي. ملګرو، که تاسو هم دغه ویډیو د مفتي کفایت الله په نوم شیر کوئ نو مه شیر کوئ، ځکه چې دا مفتي کفایت الله نه بلکې د هغه په شکل یو بل کس دی. قدرمن دوستانو، ما غوښتل چې همدا ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړم تر څو تاسو په خپله وګورئ او قضاوت وکړئ چې آیا دا مفتي کفایت الله دی او که نه. خو کله چې دغه ویډیو ما پوره وکتله نو په دغه ویډیو کې دغه سړي پوره ځان بربنډ کړی دی، نو ما هم نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجې دلته تاسو ته اپلوډ کړم. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.